افغانستان په تړاو د پاکستان عاجله غونډه. دغه غونډه پاکستان ولې جوړوي او کوم هدفونه لري؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته د افغانستان په تړاو غونډه د پاکستان مشورې اخیستو لپاره د ایران استازی اسلام آباد ته ورسید. راپورونه وایي د افغانستان په تړاو غونډې جوړولو په اړه د پاکستان مشورې او نظر اخیستو لپاره د ایران ځانګړی استازی اسلام آباد ته ورسید. حسن کاظمي قومي به د دې سفر پر مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسیب دوراني، استخباراتي مسؤلینو او یو شمېر نورو ملکي لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د تماس په نوم د سیمې ځانګړو استازو دغه غونډه به د ایران په نوښت د طالبانو په اړه په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. طالبانو له وړاندې د دغې غونډې هرکلی کړی دی.